عثماني صاحب که په هغه هر شي کې موږ خپل معیارونه وساتو نو هغه به ډېر ښه وي. ننګ صاحب تاسې خپله په کومه برخه کې کار کوئ؟ شعر و شاعري یوازې شعر کې کار کوئ که په نثر کې هم کار کوئ؟ زه به یې نوم واخلم، موږ د هېواد ادبي بهیر په نامه باندې بهیر لرو چې تقریبا شاوخوا 2 کاله کېږي چې زه یې غړی یم. تاسې ډېره ښه ډیپلومه هم کوئ. د دغه راز په څه کې دی؟ علت یې څه چې تاسې داسې ښه مشهور یاست په ډیپلومه کې او مینوال لرئ؟ ما مې د خدای د ستر خلقت ننداره وکړله. څنګه ما مې د خدای د ستر خلقت ننداره وکړه؟ شعر ته مو راتګ تاثرات څه وو؟ داسې څه وو چې تاسې د شعر دنیا ته راشئ؟ نو که د ټولنې د معیارونو سره خلاف روان یم حتما هغه فکرونه به مو سره ټکر کې راځي او هغه شاعران به هغه خپل حیثیت له لاسه ورکوي. کتاب ته یې راواړو، کتابچو کې ولیکو، خلکو ته یې وړاندې کړو. السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی. په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست. مینوالو زموږ تېره خپرونې به مو اورېدلې وي، یو ځل بیا تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی کوو. درنو لیدونکو، په دې خپرونه کې را سره ځوان لیکوال او شاعر نبی الله ننګ مېلمه دی. د سره به د په شعر و شاعرۍ خبرې کوو، خو له تاسو مې هیله ده چې ملتیا مو وکړو، خپرونې تر پایه را سره پاتې شئ. په پیل کې ننګ صاحب تا ته ښه راغلاست وایم. ډېر خوشحاله شوم چې زموږ بلنه دې ومنله او خپرونې ته خیر راغلی. ډېره مننه عثماني صاحب. په اول سر کې خو تاسې ته او مینوالو ته سلامونه. نیکې پیرزوینې هیله ده چې ښه به وي. ډېره مننه. شعر ته مو راتګ تاثرات څه وو؟ داسې څه وو چې تاسې د شعر دنیا ته راشئ؟ عثماني صاحب دا خبره په ډېرو نورو رسنیو کې هم ما کړې ده چې له ماشومتوبه مې له شعر سره مینه لرله. له داسې یو وخت و چې ما په هغه وخت کې شعر هم نه پېژانده، خو بیا به مې هم د نورو شاعرانو شعرونه اورېدل او لوستل به مې هماغه و چې هماغه ادبي مینه وه چې زه یې دې ته وهڅولم چې زه د شعر ولیکم او دا د خپل هم نن یو څه لیکو. څومره وخت کېږي چې شعر لیکئ؟ هسې کره نیټه خو به مې په یاد نه وي، خو تقریبا 3 کاله به وي شاوخوا. تاسې ډېره ښه ډیپلومه هم کوئ. د دغه راز په څه کې دی؟ علت یې څه چې تاسې داسې ښه مشهور یاست په ډیپلومه کې او مینوال لرئ؟ دغه غږ ورکړه خو چې دا د خدای ورکړه ده، په هغې کې به موږ څه ووایو، خو کله کله بیا هغه ځینو ملګرو لیکنې وي، مقالې وي، کله کله هغه ادبي پروګرامونه په هغې کې ګډون کوو، هغه خپل ملګري وي، نور کوم ادیبان وي، شاعران وي، نو څه نه څه لیکو، یو مقاله نیمه ولیکو. لنګ صاحب تاسې د ادبي بهیرونو خبره وکړله. پخوا هم ادبي بهیرونه کېدله، اوس هم کېږي، تاسې پکې برخه اخلئ. توفیق په څه کې دی؟ په څه باندې ډېر بحث کوئ چې کله په بهیرونو کې برخه اخلئ؟ بحث هم په څه وي؟ په شعرونو وي، شعرونه وایئ، کره کتنې کوئ، نور په نثر برخه کې کار کوئ؟ زه به یې نوم واخلم، موږ د هېواد ادبي بهیر په نامه باندې بهیر لرو چې تقریبا شاوخوا 2 کاله کېږي چې زه یې غړی یم. خو د 2 کالو کې مونږ هره جمعه هره اونۍ بیل پروګرام لرو. یوه جمعه که کره کتنه وي، بله جمعه بیا د شعر په جوړښتونو باندې استادان راځي، خبرې کوي. نور دلته کوم ژوندي خلک چې دي هغه دود او فرهنګ موږ له منځه وړی چې مخکې به مړه ستایل کېدل، خو هېواد ادبي بهیر دی چې ژوندي ستایي، هلته ژوندي راولو او ښه ادیبان راځي، لیکوالان یې، شاعران یې، هغه یې راځي او هلته ستایل کېږي. نو عموما موږ په دغه ادبیاتو په ټولو بخشونو باندې بحث کوو، هلته سره وکینو او بیا بعد له هغې چې بحث هم خلاص شي بیا ځو د مشاعرې پر لور. چې لنګ صاحب د دغسې لیکوالو شاعرانو ستاینه تاسې په ژوندینې کوئ. پخوا به رښتیا هم څوک په چې مړ شو یو لیکوال د هغه ستاینه به کېدله، خو اوس په ژوندینې کېږي. څنګه دی د هغوی د پرمختګ لپاره، د یوې ژبې د هنر د غني کولو لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي؟ نو څومره چې هغه خپل ژبې ته کار کېږي، لیکوالي کېږي، هماغومره ژبه وده کوي، هغه که هره ژبه وي. نو که هلته موږ یو څوک ستایو، د هغه په پرمختګ کې هم ډېر مؤثر تمامېدی شي او هغه ته هغه قدر هم ورکوو. هغه یو بیت دی چې هر قام په ژوندون قدردان وي، پښتانه چې کله مړه شي قدردان شي. خو موږ نور هغه دود او دستور له منځه وړی دی، موږ ژوندي په ژوندي ستایو، قدردانه یې کوو.
د ځوانانو برخه لرل په بهیرونو کې تاسو وایئ چې موږ دلته خو لیکوال راځي شاعران دي طبعا ځوان شاعران به هم دلته راځي داسې شاعران او دغسې مینوال هم راځي چې هغوی د شعر سره بلد نه وي خو غواړي چې د شعر سره بلد شي د دغسې بهیرونو جوړول ورته څومره ګټور تمامېدلی شي؟ زه درته عثماني صاحب اول د ځان یو مثال درکړم، هغه خپل مثال چې زه کله هېواد ادبي بهیر ته راتلم ګډون مې کو، په هغې وخت کې ما د شعر په نامه یو څه لیکل، خو نن د هماغې بهیر برکت دی، د هماغه استادانو د لیکوالانو برکت دی چې هلته به راتله موږ ته به په ادبي موضوعاتو لیکچرونه راکول چې زه نن په ځان باوري شوی یم چې زه نن شعر لیکم. نو د ټولو ځوانانو لپاره بهیرونه ګټور دي. نو ښه دی تاثیر کولی شي. ښه دا چې تاسې کلونه په شعر کې پاتې شوي یاستئ یو بهیرونو ته م راځئ او دومره باوري چې یو څه مینوالو ته د شعر دنیا ته وړاندې کوئ، خو خرید نه ده چې د خپرونې په دې برخه کې د لیدونکو سره د یو شعر ووایو؟ صحیح ده، شعر به ووایو. اول به یو دوه بیته ووایم چې او بیا به ورپسې یو غزل ووایم چې مهرباني. ما مې د خدای د ستر خلقت ننداره وکړله. څنګه ما مې د خدای د ستر خلقت ننداره وکړله؟ ما مې د خدای د ستر خلقت ننداره وکړله، تا چې د زلفو د تیارو لاندې رڼا راوړه. څومره ښه دی. نور مې وجود او موجودیت دواړه بې ګټې وو، نور مې وجود او موجودیت دواړه بې ګټې وو، نو خدای ځکه مې په خپله درله سا راوړه. ډېر ښه دی. د بایللي محبت به درته څه ووایم؟ څنګه د بایللي محبت به درته څه ووایم، یوه ډبره وه د غره نه مې په شا راوړه. ډېر ښکلی دی. او غزل دی چې د محبت یې چې په زړه کې سرور پاتې نه دی، د محبت یې چې په زړه کې سرور پاتې نه دی، په دنیاګۍ کې بل دا هسې رنځور پاتې نه دی. ډېر ښکلی دی، ډېر ولې دی. هغه که لاړه نو رضا ته یې د زړه وکتل، هغه که لاړه نو رضا ته یې د زړه وکتل، د ظلم حد دی خو په زړه یې ناسور پاتې نه دی. ډېر ښکلی دی. د کرکې ښار نه دومره لرې ځای ته راغلم چې څنګه د کرکې ښار نه دومره لرې ځای ته راغلم چې نور مې د سر د ماتولو تربور پاتې نه دی. ډېر ښکلی دی، ډېر ولې دی. د کرکې ښار نه دومره لرې ځای ته راغلم چې نور مې د سر د ماتولو تربور پاتې نه دی. زه چې د خپلې بېکسۍ تصویر ته وګورم، زه چې د خپلې بېکسۍ تصویر ته وګورم، زه چې د خپلې بېکسۍ تصویر ته وګورم، وایم زما غوندې بل هېڅوک مجبور پاتې نه دی. ډېر ښکلی دی، ډېر ولې دی. څه عجیبه ده چې د ورور په مرۍ تیغ راکاږي. څنګه څه عجیبه ده؟ څه عجیبه ده چې د ورور په مرۍ تیغ راکاږي، انسان عاجز دی خو یې حد د غرور پاتې نه دی. ډېر ښکلی دی. حالاتو واړول ډېر خلک د ایمان په زوال، حالاتو واړول ډېر خلک د ایمان په زوال، ځکه یې ننګه په څهره کې اوس نور پاتې نه دی. ډېر ښکلی دی، ډېر ولې دی. والله خوند یې وکړه. تاثیرات در باندې څه شی ډېر کوي؟ طبیعت، ښکلا، د خلکو خفګان، خوشحالي چې دغسې شعرونه لیکي؟ زه چې عثماني صاحب خپله هڅه کوم چې د ژوند په ټولو اړخونو باندې شعر ولیکم، هغه که په دې ټولنه کې ډېرې خبرې شته دی، بلکل په ټولنه کې درد شته دی، مینه شته دی، ژوند دی ټول په هغه. نو زما هڅه همدغه وي چې زه د ژوند په ټولو اړخونو باندې شعر ولیکم، او بیا ډېر تاثیرات چې کوي د وطن درد یې کوي، د وطن د خلکو د دې هیوادوالو درد وي چې هغه د شعر په ژبه ورته یو څه ولیکو، هماغه درد هغه خپل دروني احساس دی. هغه شعرپوهان وایي چې شعر د یو شاعر دروني احساس دی. نو هماغه دروني احساس دی چې راوایخلو په یو لفظونو کې راونغاړو. یعنې امکان لري چې په خپل دردېدلي زړه باندې ټولنې ته یا ځان ته څه ورکولی شي په شعر باندې ټولنې ته؟ نو ما وختي یادونه وکړه چې شعر د دروني احساساتو لپاره لیکل کېږي. ډېر خلک ورته ځینې نور تعریفونه او ځینې نورې خبرې کوي. یعنې تعریف سړی د خپل زاویه نه ورته ګوري. هر شاعر، هر لیکوال، مشران که څومره تېر شوي هغه هم د خپل زاویه نه ورته ګوري چې شعر ته تعریف ورکړي. یعنې ستا هدف څه دی؟ هدف زما دا دی دلته چې یعنې ته چې شعر لیکې او هدف دې شعر ولیکې ټولنې ته، ځکه دا دې هدف دی. یعنې ته ټولنې ته څه ورکړي، خوشحاله یې د شعر د لیکلو نه؟ زما هدف دا دی. زه هغه به ټولنه قضاوت وکړي چې خوشحاله ده که نه ده، خو زه خپله خوشحاله یم. هغه شعرپوهان وایي چې هغه یو شعر د شاعر د اولاد حیثیت لري. نو که
هغه اولاد هر څومره سالم وروزل شي هغه مور او پلار په یادېږي، که بد کار وکړي هم مور او پلار په یادېږي، که ښه وکړي هم مور او پلار په یادېږي. نو زما خپله هڅه همدغه ده چې زه هغه خپل شعر ښه وړاندې کړی شم، خو هغه به نور قضاوت ټولنه کوي چې ما سره څه شی لیکلي او څنګه مې لیکلي دي. تا به د شعر خبرو رښتیا ما ته ډېره چې د ځینو لیکوالو شاعرانو سره خبره کړې او دا مې ته پوښتلي هغه شعر د خپل اولاد په څېر باندې بولي، هغه پې خفه کېږم. او په دې وروستیو کې ډېرو شاعرانو شعرونه لیکلي خو ولې ځینو خلکو هغه د موسیقۍ یا بعض یو د هنر په دغه باندې یو بل رقم رنګ ورکړی. دغسې کار کول چې د چا په شعر و شاعرۍ کې بیت کمی یا یو برخه یې ته لرې کوي څنګه ارزوئ؟ ښه ده د شعر هغه د شاعر هغه اولاد ته خبره زه بد نه رسېږي، هغه پې خفه کېږي نه، یو رقم تاوان نه دی. هغه شعرپوهان وایي عثماني صاحب چې څو ډوله غلاوي په شعر کې، حتی هغوی د یو چا ردیف او قافیه راوړلو ته هم غلا وایي. نو که څوک یو مکمل یو ټول بیت واخلي او هغه له منځه ویسي یا یې تغییر کړي نو هغه غلا وکړل. او زما په نظر باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې دغسې کوم قانون وی رامنځته شي او یا رامنځته شوی وی چې چا دغسې کوم کار کولی ادبي غلای کولی هغه باید په جزا باندې رسېدل. او په دې هیله په اوس وخت کې سوشل میډیا او فیسبوک ډېره زیاته مشهوره ده او لیکوال او شاعران پکې خپلې لیکنې وړاندې کوي. یعنې ستا فکر باندې فیسبوک یا سوشل میډیا د شاعر د پرمختګ لپاره ښه لاره ده؟ عثماني صاحب سوشل میډیا لپاره ډېر خلک موږ ګورو چې هغوی فقط د سوشل میډیا لپاره شعر لیکي، هغه فقط په دې خاطر شهرت طلب دی او شهرت تقریبا کاذب شهرت دی. موږ خلک ولیدل، نومونه یادول به مناسب نه وي، چې هغوی راوچت شو یو کال په هغه سوشل میډیا باندې راج وکړه، خو د یو کال دو کالو تېرېدو وروسته د هغو نومونه تقریبا دا د منځه تلونکي دي. نو او بل زه خپله چې هغه شعر چې زه خپله ولیکم حتی زه بیا استادانو ته کله کله وښیم، بعد له هغې چې زه کله باوري شم چې زه خو خپله باوري یم، خو چې یو بل چاته یې ور وښیم هغه یې وګوري او هغه پې خپل نظر راکړي، نظر یې مثبت وي، بعد له هغې زه کوشش کوم چې زه د خپل شعر فیسبوک ته ورکړم یا بل ځای ته. او تقریبا په فیسبوک او یا په سوشل میډیا کې زما د شعرونو تعداد هم ډېر کم دی. نو د سوشل میډیا لپاره شاعري کول یا په عموم کې د شهرت لپاره شاعري کول هغه کاذب شهرت دی، یو ورځ حتما له منځه ځي. او هغه چې د ادب لپاره شعر لیکي هغه به پاتې وي. لکه یو ژوندی مثال یې موږ او تاسې خوشحال خان خټک لرو، د پیړۍ تېرې شولې، پیړۍ لا به هم تېرېږي او د هغه شعر به ژوندی وي. تقریبا د پښتو ژبه که ووایو د خوشحال خټک په شعرونو باندې غني ده، پښتو ادبیات بالخصوص. نو هغه چې د ادب لپاره شعر لیکي هغوی به نوم به یې هم پاتې وي او ژبه هم پې غني کېږي او ژبه به هم ورسره غني شي. او فیسبوک او سوشل میډیا دپاره نو ته وایې چې وخت به عمر به یې کم وي، عمر به یې کم وي. او بل په سوشل میډیا لپاره شاعري کول یا داسې یو څه لیکل چې مقصد دغه د ټولنې معیار ته وګوره ما نه ټولنه څه شی غواړي. ځکه شعر لیکم زه اصلا د ټولنې لپاره لیکم، نو چې یو څه شی زه د ټولنې لپاره لیکم باید د ټولنې معیارونو ته هم وګورم چې ما نه څوک څه غواړي، تقاضا د څه شي ده. نو که د ټولنې د معیارونو سره خلاف روان یم حتما هغه فکرونه به مو سره ټکر کې راځي او هغه شاعران به هغه خپل حیثیت له لاسه ورکوي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د بیا د لیدونکو سره یو بل شعر شریکوو. لکه لیدونکي او مینوال به وایي چې خبرې ډېرې وشوې او ټول د دوی خبرې وي، نو شعر دې ورسره شریک کړه. عثماني صاحب تا د شعر غوښتنه وکړه، زه به درته مثنوي ووایم ډېر به م ښه شي، بس چې هغه د ژوند مثبت او منفي اړخونو ته پکې پام شوی دی، خو اول به یې منفي ووایو بیا پسې مثبت ووایو چې ما دغه خپلې دیدګاه له مخې چې څه لیکلي دي هغه ډېر به م ښه شي. مهرباني مثنوي دی، عنوان یې ژوند دی. ژوند هسې جنون دی لیونتوب دی، ژوند هسې جنون دی لیونتوب، ژوند هسې جنون دی لیونتوب دی، ژوند د ارمانونو غیږ کې خوب دی، ژوند استراب دی او ژوند وهم دی، ژوند استراب دی او ژوند وهم دی، ژوند د نوې مینې نوی زخم دی، ژوند خو یو ساعت یوه ګړۍ ده، ژوند خو د غریب کاله شړۍ ده، ژوند خو یو ساعت یوه ګړۍ ده، ژوند خو د غریب کاله شړۍ ده، ژوند خو د قتلونو ننداره ده، ژوند د دار په سر د حق ناره ده، ژوند په وینو سور په غم لتاړ دی، ژوند
په وینو سور په غم لتاړ دی ژوند د لوی ګړنګ په سر ولاړ دی ژوند ویر دی ژوند ځان باندې ماتم دی ژوند خو تورګمی دی ژوند تورتم دی ژوند د شګو بار د شګو پڼ دی ژوند د شګو بار د شګو پڼ دی ژوند څه د ناولو اوبو ډنډ دی ژوند د بیلتانه بدبخته غږ دی ژوند خو د جانان له غېږې تګ دی ژوند د بیلتانه بدبخته غږ دی ژوند خو د جانان له غېږې تګ دی ژوند د هوسونو سرکشي ده ژوند څومره څرګنده عیاشي ده ژوند وزیرستان دی ژوند کابل دی ژوند وزیرستان دی ژوند کابل دی ژوند د پښتون کور دی اور پرې بل دی ژوند خو کاربلا ده ژوند یزید دی ژوند څه په تیره توره شهید دی او ژوند خو دومره خوږ لکه وصال دی ژوند خو دومره خوږ لکه وصال دی ژوند د محبوبې د ځنې خال دی ژوند د نرګسي وجود وږمه ده ژوند د زلفو سوري ته دمه ده ژوند د نرګسي وجود وږمه ده ژوند د زلفو سوري ته دمه ده ژوند خو سازونه او سندرې دي ژوند د محبوبې سره خبرې دي ژوند خو سازونه او سندرې دي ژوند د محبوبې سره خبرې دي ژوند سرور دی ژوند رنګین ماښام دی ژوند څه د ساقي د لاسو جام دی ژوند که سخت دی سم دی او که کوږ دی ژوند که سخت دی سم دی او که کوږ دی ژوند د یار د خولې په رقم خوږ دی ژوند خو ګام ګام دی او پل پل دی ژوند د مستقبل پر لور مزل دی ژوند خو د شیطان لعین رټل دی ژوند خو د شیطان لعین رټل دی ژوند په بندګۍ سر ټیټول دی ژوند د خدای ډالۍ د ژوند انعام دی ژوند خو په یو توري تمام دی یو مقطع ده چې ژوند ساز دی ژوند سرود دی ژوند د هنګ دی ژوند سراسر د ننګ په رنګ کې رنګ دی سته خوند یې وکړو ماشاءالله ډېر رښتیا هم داسې تصویرونه وو چې ژوند په ټوله معنا کې سړی وي خوشحالي هم پکې شته خفګان هم پکې شته درک پکې شته او هم سړی چې ژوندی نو ژوند کې خو به دا شی نه وي ښه مخکې بحث په دې کوو چې سوشل میډیا او فیسبوک یعنې څه ته کول پکار دي فیسبوک سوشل میډیا کې د خپل شعر و شاعرۍ پرمختګ ته دوام ورکو که نه کتاب ته یې راواړو کتابچو کې ولیکو خلکو ته یې وړاندې کړو عثماني صاحب که په هغه هر شي کې موږ خپل معیارونه وساتو نو هغه به ډېر ښه وي که فیسبوک دی موږ داسې نه وایو چې فیسبوک یوه ښه لار د شعر نه ده فیسبوک تر ټولو نه د شعر لیکلو یو ښه وسیله ده که یو څوک کتاب چاپوي شاید زر ټوکه چاپ شي خو که یو څوک په فیسبوک کې یو خپل شعر نشروي پوسټ کوي نو هغه هر کس 4000 او 15000 ملګري لري په فیسبوک کې نو که د معیارونه هغه خپل معیارونه او کیفیت په پام کې وساتو فیسبوک هم ښه وسیله ده خو بیا شعر کتاب چې دی بیا د شعر خوندي کولو لپاره تر ټولو نه مهم چې دی هغه بیا کتاب دی ښه ننګ صاحب تاسې خپله په کومه برخه کې کار کوئ شعر و شاعرۍ یوازې شعر کې کار کوئ که په نثر کې هم کار کوئ زه خو خپله غزلې ډېرې لیکم او دغه د مصنوعي مې لومړی هڅه وه چې کړې مې وه خو زما بیا خپل نظر دا دی چې څوک په کومه برخه کې کار کولی شي په هماغې کې دې کار وکړي نو زه ځان په غزل کې راحت احساسوم او په غزل باندې ځان یو څه لاسبری ګڼم بیا که زه د نورو شاعرانو ذکر وکم د مثال په توګه د سردار شاه احسان مند هغه د ورکو خوبونو په نامه باندې یو د نظمونو ټولګه لري نو هغه هلته په نظم کې ښه کار شي کولی یو بل څوک دی په نثر کې ښه کار شي کولی یو بل څوک په یو بل فورم او ژانر کې ښه کار شي کولی نو زه هم چې څوک په کومه برخه کې ښه کار شي کولی په هماغې برخه کې دې پاتې شي ښه دغلته یو پوښتنه بله هم کوم چې لږ سپیناوی هم وشي او خلکو ته معلومات شي تر ډېره که له ځوانو شاعرانو پوښت وي او هغه د شعر دنیا ته راځي پیل په غزل کوي علت یې څه غزل خوږ دی اسانه دی که موږ یې قافیه او ردیف ته وګورو وزن ته وګورو هغه تسلسل ته وګورو سخت نه پرېښي غزل خو یوه مهمه مسله دا د عثماني صاحب چې یو بیت یوه موضوع ده بل بیت بیا بله یوه موضوع یو بل خیال پکې ته شعر اخیستلی بیا نظم چې دی نو ته مجبور یې چې له پیله تر پایه په هغه یوه موضوع کې تم شي او پاتې شي پکې نو هغه غزل چې دی یو خو بیتونه هم کم وي
او بل هر بیت بېلابېل خیال او بېله موضوع وي. نو په دې خاطر باندې زما په فکر ځوانان هڅه کوي زما په شمول چې شعر غزل ډېر ولیکي. په دې هیله ښه یوه پوښتنه کوم 2-3 جزء هم لري اخیره کې باندې بیا شعر اورو خپرونه پای ته رسو. پوښتنه داسې ده چې څه کول پکار دي په فیسبوک کې خپله شاعري او خپلې لیکنې وړاندې کړو په سوشل میډیا کې او که نه کتاب ته راشو کتاب سرو ته راشو او بل دغه بهیرونو چې تاسې پکې برخه اخلئ طبعا ځوانان پکې پرمختګ کوي د دغې پرمختګ لپاره څه کول پکار دي؟ ځوانان باید وهڅېږي. ډېری ځوانان دي چې موږ لیدلي دي ډېر ښه شعر لیکي اما د ټولنې نه یو څه پټ دي د خلکو د سترګو نه یو څه پناه دي. نو هغوی په تشویق ته اړتیا لري، هغوی هڅونې ته اړتیا لري. ځوانان باید وهڅېږي او بهیرونه چې دي بیا د ښه شعر لیکلو لپاره تر ټولو نه مهم ادرس دی. هلته ډېر استادان شاعران وي، هلته ډېر لوی ادیبان وي، هغه راځي هغو ته لیکچرې ورکوي. نو که هغوی ورته ورشي دا ځوانان وهڅېږي او بهیرونو ته برخه پکې واخلي، په بهیرونو کې ګډون وکړي، په غونډو کې ګډون وکړي، نو انشاءالله چې شعر به یې هم ښه شي او پښتو ته به هم یو څه کړي وي. او مطالعه څنګه ده چې مطالعه په شعر قوي کولو کې پرمختګ کولی شي؟ سړی کتابونه مطالعه کړي د مشرانو لیکوال هغه دغه موضوع سره لږه ټول منلې موضوع نه ده. هغه ډېری شاعران وایي چې زما لپاره شعر الهام دی، ډېری وایي زما لپاره ریاضت دی، زه له ریاضته یو څه حاصلوم. خو زما په نظر باندې بیا زما لپاره چې دی د شعر پیل الهام او پای ریاضت دی. نو که مونږ دې ته په تمه یو چې الهام به راځي او مونږ به یو څه لیکو دغه هم ناممکنه ده. شاید د شعر اولنی بیت یا 2 بیته دا الهام واوسیږي، خو وروسته بیا ستا خیال ستا فکر پورې اړه لري چې ته څومره هغه فکري قوت دې څومره دی. نو د شعر لپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده. یعنی په ټوله کې الهام نشو بللی؟ په ټوله کې زما لپاره په ټوله کې الهام نه دی. بالکل، یعنی مطالعه ډېره ضرور ده، ریاضیت ډېر ضرور دی د شاعر دپاره چې مطالعه وکړي، ریاضیت پکې وکړي، 2 بیته کېدای شي الهام وشي، نور باید کار وکړي. زما خپله تجربه دغسې ده. زه د خپلې تجربې له مخې درته غږېږم چې ما که یو وخت کې داسې یو څه شوي او چا راته ویلي چې والله ته دغسې یو شعر ولیکه، ما ورته حتی په شپو شوګیر کړی وي، خو ما یو کامیاب شوی نه یم. خو بیا کله چې هغه د الهام خبره کوو نو لومړی بیت یا ورسره یا 2 بیته دا شاید الهام واوسېږي، خو له هغې وروسته بیا ریاضت غواړي، باید مطالعه ولري، پراخه مطالعه ولري چې شعر دې هم قوي شي او خپله مطالعه وکړي او خپله هم یو څه حاصل کړي. بس په پای کې نو شعر اورو، مهرباني وکړه لیدونکو سره یو شعر شریک کړي. په دغه الهام او ریاضت هم خبرې سره کولې، نو ما ورته لیکلی دغسې یو بیت راغلی چې د ریاضته حاصلېږي تخلیقات، چې د ریاضته حاصلېږي تخلیقات، ورپسې ګورم فلسفې د سقراط، چې د ریاضته حاصلېږي تخلیقات، ورپسې ګورم فلسفې د سقراط. وای څومره ښه دی، څومره عالي دی. ډېره مننه. د یوې جینۍ په تمه ژوندون غواړم، د یوې جینۍ په تمه ژوندون غواړم، د یوې جینۍ په تمه ژوندون غواړم، زما ارمان نه دی د حورو ملاقات. وای څومره ښه دی، ډېر ښکلی دی، ډېر عالي دی. د یوې جینۍ په تمه ژوندون غواړم، زما ارمان نه دی د حورو ملاقات، چې ګام ګام د مستقبل پر لور روان یم، چې ګام ګام د مستقبل پر لور روان یم، چې ګام ګام د مستقبل پر لور روان یم، نو خود به مخې ته رادرومي مشکلات. اوهو څومره عالي ده، ډېر ښکلی ده. څنګه چې ګام ګام چې ګام ګام د مستقبل پر لور روان یم، نو خود به مخې ته رادرومي مشکلات. وای ډېر ښکلی دی. دا به زیری د وطن د آبادۍ وي، دا به زیری د وطن د آبادۍ وي، دا به زیری د وطن د آبادۍ وي، که سوله وشوه د مکتب او د جومات. وای څومره ښکلی دی، ډېر عالي دی، ډېر ښه تصویر دی. دا به زیری د وطن د آبادۍ وي، که سوله وشوه د مکتب او د جومات، چې د ځمکې په کوره کې نه ځایېږي، چې د ځمکې په کوره کې نه ځایېږي، چې د ځمکې په کوره کې نه ځایېږي، څنګه مې په لپه کې راټول کړم نظریات. وای څومره ښکلی دی، ډېر عالي دی ننګ صاحب. ډېره مننه. چې د ځمکې په کوره کې نه ځایېږي، څنګه مې په لپه کې راټول کړم نظریات، ننګه د ډېرو وجودونه درته ریږدي، څنګه ننګه د ډېرو وجودونه درته ریږدي، ننګه د ډېرو وجودونه درته ریږدي، ننګه د ډېرو خلکو زړونه دې کړل مات. وای وای ډېر
ډېره مننه. لنګ صاحب له تا ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. انشاءالله که وخت و بیا به په نورو خپرونه کې درته بلند درکړو، په نورو موضوعاتو بحث کوو. خوشحاله شوم. ډېره مننه له تاسې هم.